जी ګران کتونکو السلام علیکم. ما سره د رشید صافی صاحب د ستارو محتاج نه دی، سینیئر جرنالست یو. یوزولي تاسو ګوره مختلف ټلویزیون چینلز باندې اخبارونه کې تجزیه د تبصره او په خاصه توګه بیا د پاکستان افغانستان او د کم چې د دې خطه موجوده جیو پالیټکس و په هغه باندې نظر لري. هم پښتنه کوم رشید بھائی نه چیرې د کم د روس او د افغانستان ترمنځ کم تړون لاسلیک شوی دی، یا د چین په دې باندې س د پاکستان په دې باندې س دغه او د وخت چې کوم حالات روان دي لمبي خدا دې رشید بھائی دا راته وایي چې دا وخت کوم صورتحال دی د پاکستان افغانستان ورسته ورځ باندې د یو بل نه داسې ښکاری نه تاسو ته چې لری کیږي او هغه نفرت سیوا کیږي. ډیره مننه حسن صاحب، د بالکل ستاسو اندازه بالکل صحیح ده او دغه تاسو چې دا تجزیه کوئ او تاسو چې کومه خبرې کوئ نو په دې کې ډیر زیات وزن دی او د هغې وجه همدغه ده چې په تیره د افغانستان چې کوم حکومت دی دا هغې د کوم چې د ځمکې په سر باندې کوم حقایق دي د هغې نه هغې سترګې پټې کړي دي او تاسو په خپل ابتدایه کې چې کومه خبره د روس سره او د افغانستان ترمنځ چې کوم پریکړه شوې ده نو په هغې نه پس مونږ لیدو چې د افغان د طالبان وزارت د دفاع مشر مولوي یعقوب صاحب چې کله په کابل کې کوزېدو نو د هغه وینا د هغه لبو لهجه چې کومه وه نو هغه ډیپلوماتیکي نه وه، هغه چې کومه وه هغه د ورورولۍ او د ګاونډیتوب په پیمانه باندې پوره نه وه. بېشکه افغانستان د هر چا سره لاسلیکونه وکړي، افغانستان د آباد وي، افغانستان د افغانستان دفاع د مضبوطه وي، هغې باندې پاکستان نیوکې یا د پاکستان په هغې باندې څه اعتراض کول چې کوم دي هغه بالکل ناجایزه دي. خو چې کومه رویه د دغې لاسلیک نه پس مخې ته راغلې ده د افغان انټلیجنسیا د طرف نه، د ټي ډي اې د مشرانو د طرف نه، حسن صاحب هغه د پاکستانیانو دپاره او د پاکستان د ریاست دپاره قابل قبول نه ده. هغوی داسې ګڼي چې پاکستان په شوق کې ناست دی او دا دی چې په افغانستان او په کابل او په جلال آباد او په نورو سیمو باندې پاکستان قبضه کول غواړي او ګینې اوس روس ترمنځ شو او تر اسمانه پورې هغوی دیوالونه ودرول. نو داسې نه ده، پاکستان چېرې دا نه دي غوښتي چې افغانستان ځمکه دی د خپلې قبضې د لاندې راولي یا د طالبانو سره په جنګ او په جګړه باندې نښلي یا د زموږ چې افغاني کمرونه خویندې دي د هغې کوم بد نوم غوښتي دي. نو د هغې د طرف نه داسې ښکاري لکه چې څنګه داسې معاهدې خو هندوستان هم کوي، د روس سره هم کوي، د فرانس سره هم کوي، د ایو سره هم کوي، د امریکې سره هم کوي، د ایران سره هم د هغې اړیکې دي. په هغې باندې خو چېرې دهلي دا خبره نه ده کړې، کومې خبرې چې مولوي یعقوب وکړې او د هغې نه پس چې کوم افغانان دا وخت لګیا دي چې موږ به دا وکړو موږ به هغه وکړو. دغه S-400 چې کوم میزایل ډیفنس سیسټم دی چې هغه په افغانستان کې دفاعي چې کوم پوهان دي هغوی وایي چې نه د هغې ضرورت شته او نه هغه هلته انسټال کیدی شي. خو چېرې دغه انسټال هم شو نو دغه سیسټم خو د انډیا سره هم و، ډېر کوالیفاید خلک وو هلته، د هغې ایرفورس چې کوم دی هغه ډېر زیات ایډوانس دی، هغوی سره رافیل ټیکنالوژي ده، هغوی سره S-400 ټیکنالوژي ده، هغوی سره یو جدید فوج دی. خو چې کله پاکستان سره په جګړه وختو نو بیا هم د دغه S-400 چې کوم روسي ساخته ډیفنس سیسټم نو د هغې انجام هم خلکو ولیدو او د انډیا چې کوم فوز و د هغې منډې هم خلکو ولیدې. زما خپل خیال دا دی چې روس به مو نه غواړي چې یو داسې کار وکړي چې د هغې نه پاکستان نه، ظاهره خبره ده پاکستان بیا د چین دا دواړه ډېر زیات نږدې دي یو بل سره. چین هم غواړي چې دا مسله د خبرو اترو په لارې حل کړي. نو خو د روس ما نه دی خیال چې د روس اهداف چې کوم دي هغه به د پاکستان خلاف وي، د روس نور اهداف کیدی شي. بالکل ستاسو دغه اندازه چې د بالکل حسن صاحب 100% درسته ده. روس چې دی په لومړي ځل په پاکستان کې په تدبیراتي طور باندې د پاکستان پارټنر جوړ شوی دی، د پاکستان سره دفاعي اړیکې، د پاکستان سره معاشي اړیکې، د پاکستان سره په انټلیجنسیا بیس باندې چې کومې اړیکې دي هغې ته ورځ په ورځه ودې ورکول کېږي د دواړو طرف نه، د روس د طرف نه او د پاکستان د طرف نه. بل تاسو په علم کې ده چې روس د عالمي پابندیانو
په ضد دی. هغه د خپل ډېر نږدې ملګري د ایران سره سم ملاتړ ونه کړی شو. روس خواهش هم دا و چې امریکې ته د ایران خلاف هغوی مدد ورکړي او امریکې او اسرائیل ته هلته شکست د روس په ذریعه باندې ملاو شي، په چونکې دونه ډېرې پابندیانې دي اسم خان صاحب چې هغوی په دفاعي توګه باندې نور ځانه مشکلات نشي کړی، او په داسې حالت کې چې پاکستان د دې سیمې یو داسې سټریټیجیک پارټنر او یو داسې سکیورټي پارټنر د دوست ملکونو جوړ شوی، څوک چې د امن ضمانت دی، څوک چې د سوکالۍ ضمانت دی، څوک چې د انګلیش کې چې ورته وایي چې بریجینګ د ګیپ ایکسپرټ ملک ګڼلی شي. نو روس به ولې دا غواړي چې پاکستان سره د یو کمزوري افغان چې کوم نماینده حکومت نه دی، کوم چې د افغان ولس په ښېګړه باندې هغه حکومت قایم نه دی، نه د هغې په کنسنټ باندې هغه حکومت قایم شوی دی او نه لیجیټیمیټ حکومت دی. گو چې روس واحد په دې دنیا کې یو ملک دی چې د طالبانو حکومت تسلیم کړی دی. نو د دغې د تسلیم کېدو کولو نه پس روس هغه یو کاسمیټیک غوندې یو اقدام کړی دی. موږ ته دا علم دی چې د روس ډیره زړه وسله او ډیر لکه آوټډیټډ قسم چې کوم هلته هلیکاپټرز دي او نور چې کوم د کارګو چې کوم جهازونه دي د هغې موجودګي شته. نو په دې کې په دې هغه لاسلیک کې چې تر اوسه پورې څونه معلومات مخې ته راغلي حسن صاحب، نو په هغې کې نه S-400 سیسټم شته، نو روس هغې ته هغه دغه شان ورکولی شي. ظاهره ده چې چین منځ کې دی، پاکستان منځ کې دی، نور عالمي هیوادونه په منځ کې دي، او که ورنکي نو هغه باندې به طالب څه کوي. او که فرض کا د روس ټول دفاعي سیستم په افغانستان کې انسټال هم شي، نو زموږ خو په هغې باندې نه څه یره شته نه څه ترخه شته. مسله خو په افغانانو په ځمکه کې دننه ده، کوم چې د TTP ده، کوم چې د SKP ده، کوم چې خبرونه اوس راځي چې د طالبانو امیر په خپله وایي چې دغه خلک چې دي هغه خارجیان دي، هغه خلک چې دي د افغانستان ځمکه دی د پاکستان خلاف نه استعمالوي. خو عملاً چې کوم دی نه د امیر د طرف نه د شیخ صاحب د طرف نه حکم راځي، او نه چې کوم مولوي یعقوب شو یا مولوي فصیح الدین شو یا مولوي متقي شو یا دغه شان نور چې کوم د دوی چارواکي دي، کو سراج الدین حقاني دي، عملاً دغه خلک د هغوی لاس هغوی نه نیسي. او دا دنیا ته اوس په دې باندې نورې خبرې کول چې دي نو هغه فضول دي چې موږ خلکو ته ووایي چې TTP او TTI یو دي. اوس دا خبره بالکل واضحه شوې ده. نو دفاعي سازو سامان راوړل یا دفاعي معاهدې چې کوم دي هغه د افغانانو ضرورت نه دی، بلکې خپل هاوس ان آرډر کول د هغې ضرورت دی. کوم چې هلته د ټیرریسټ موجود دي، کوم چې SKP موجود ده، کوم چې BLA موجود ده، کوم چې مجید بریګیډ موجود دی، کوم چې TIM موجود دی، حسن صاحب کوم چې هلته نور القاعده چې کومه ده یو پیره بیا منظم کیږي. اصل مسله د TTI او د افغان ولس دغه قوتونه دي کوم چې نه صرف د افغانانو په ضد باندې لګیا دي او د هغې دپاره مشکل پیدا کوي، او بل طرف چې کوم ده د هغې نه چین ته هم خطر دی، هغې نه د ایران ته هم خطر دی، هغې ته ترکي نه هم خطر دی. رشید بھائی دا یو خبره کو لکه یورپ داسې ښکاري چې پاکستان ته خو ځکه چې دومره پرون فورن افیس هم وایي چې یاره موږ ته لاس داسې شته نه څه جزئیات موږ ته نه ښکاري چې یاره داسې یو ټینجبل څه شي. خو یورپ که تاسو وګورئ پرون امیر خان متقي صاحب یو بیان ورکړی دی او ډېر د مایوس کن بیان یې ورکړی چې یاره دې 16 ملکونو له خو موږ شکست ورکړی دی، نو هغوی اوس ځکه هغوی به موږ ولې تسلیموي. نو د بیا د روس ته د دوی دا نږدې کېدل دا خو به د یورپین ملکونه یا امریکې چې کوم بلاک دی هغه به نور د افغانستان نه بیرته نه کړي. حسن صاحب ګوره د روس خپل سټریټیجیک مقاصد دي په افغانستان کې په باګرام کې د دغې لاسلیک دا سو کال لاسلیک چې کوم شوی دی د هغې نه فوراً پس ستاسو سره به مې اطلاعات دي او زموږ هم دغه اطلاعات دي چې د روسي چې کوم ټیکنیکل عمله ده او د روس چې کوم انټیلیجنس نیټورک دی هغې ته د باګرام یو حصه حواله کړې شوې ده. په هغې باندې چین هم د تشویش اظهار کړی او ظاهره ده چې پاکستان او امریکا او دغه شان نور چې کوم هېوادونه دي څوک چې دا ګڼي
چې دغه بیس چې کوم دی د خلاف سټریټیجیکلی او ډیفنس وایز استعمالي دي شي. نو د روس په خپل مقاصد دی او تاسو په نظر هغه ریپورت هم تیر شي چې کوم چې د پاکستان سره روس شیر کړو چې دغه خبره کړې وه پکې چې د کوم چې مغربي انټيليجنس دي او مخابرات دي هغه په افغانستان کې متحرک دي خصوصا په دغه ریپورت کې چې کوم د ماسکو نه پاکستان ته جی هغه کې د MI6 او د CIA او دغه خبره شوې وه چې دغه خلک یو واري بیا د ګاونډي هیوادونو دغه خلاف په افغانستان د یو پروکسي میدان جوړ کړی دی. همدغه خبره په پاکستان هم کوي چې دلته د افغان سرزمین چې کوم دی هغه د پروکسي وارز او د پروکسیز دپاره دی نه استعمالیږي. نو د روس په خپل مقصد دی هغه په یو عالمي تناظر کې چې کوم دی ځان ریلیونټ راوستل غواړي، هغه د افغانستان د اهمیت نه، د افغانستان د جیو سټریټیجیک سچویشن نه، د هغې د اهمیت نه روس چې دی هغه ډېر ښه آګاه دی. خو دا دومره اسانه خبره نه ده. روس چې کوم دی هغه د دنیا یو غټ فوزي او معاشي قوت خو کیدی شي، خو د دنیا نه مکمل هغه یو داسې لار نشي اختیارولی چې اقوام متحده هم د TTA حکومت نه مني. نو ټوله دنیا حتی سعودي عرب او ترکیه او زه در پاکستان نه ډوله خبره نه کوم، چین چې کوم دی نو هغې یو جزوي طور باندې دوی له یو سپیس ورکړی دی. کیدی شي چې د دوی لکه په زړه باندې د رحم اوبه توی شي یا په عقل سر ته لاړ شي. نو دنیا خو دوی له لار ورکړې ده د طالب چې کوم قیادت دی، خو بل طرف ته د طالب چې کومه رویه ده هغې همدغه غواړي چې پاکستان سره د هغې دشمني په کار ده چې کوم خلک هغوی بې دست و پا کړي دي، کوم خلک چې هغې حکومت ته نه پرېږدي، کوم خلک چې افغانان زوروي، کوم خلک چې د افغانستان نوم بدناموي. دغه 22 تنظیمونه چې کوم روس هم وایي چې هلته 22 تنظیمونه موجود دي، کوم چې چین هم چغې وایي، کوم چې امریکا هم چغې وایي. نو د هغې خلکو ملاتړ TTA کوي. زموږ لپاره د حیرانتیا او زموږ د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د افغان ولس دا ټیک شوه، د دې حکومت کو دوی نورې سختۍ راوستې، د افغان سوسایټي زوروله، د افغانانو باندې د تعلیم دروازې بندولې یا نور انساني حقونه نه په ځای کول. نو هغه ټیک ته موږ به یو طرف ته خبره برداشت کړې وه، خو دغه خلک چې کوم دی لاول د افغان ولس په حق باندې خلاف دي، د هغې پر ضد دي او بیا د ګاونډي هیوادونو پر ضد دي. نو داسې معاهدې خو دې کې رشید بھائی یو چین ډېر یو مخلصانه کوشش کړی و د روم چې کوم پروسس شروع هغه ورځ هم د چین سره راغلی و سپیشل ریپرزنټیټیو افغانستان دپاره، دې نه مخکې هغه کابل ته هم تللی و. خو د هغې پروسس هم هغه دویم دغه چې و تقریبا د 2 میاشتې وشولې، امکان و چې یاره ډېر زر به د هغې دویم پروسس دغه میټینګ به هم وشي، هغه هم ونه شو. لکه تاسو ګورئ چې لږ فرسټریشن شته او هغه بیا تېره ورځ چې کوم صادق خان زموږ د پاکستان چې کوم نماینده خصوصي دی هغه چې کومه خبره وکړه د چین د نماینده سره زموږ په دې خبره وکړه چې د افغانستان نه د TTP د القاعده یا د ETIM چې کومه خطره ده د خلاف مشترکه کوششونه پکړه. دې مطلب دا دی چې چین هم د پاکستان پوینټ آف ویو سره اګری کوي. دا اوروم چې ولې مخکې لاړل بالکل همدغه شاندار چین د پاکستان پوینټ اف ویو قبول کړی دی او پاکستان د حقایقو په بنیاد باندې خبره کړې ده. کوم چې زموږ د پښتونخوا چې کوم جنوبي اضلاع دي یا د بلوچستان چې کوم صورتحال دی، نو څنګه په زموږ نظر دی د شان د چین هم هلته نظر دی او دا دنیا ته ټولې دنیا ته اوس دا خبره واضحه ده چې دغه انفلټریشن د افغانستان د اړخه کېږي او پاکستان مجبوره دی چې خپل سرحدات یې تړلي دي او خپل سرحداتو باندې هغوی یو ډېره سخته پیره لګولې ده. خو دا کوم چې نیګوسیشن یا مذاکراتي عمل چې کوم په اورمچي کې شوی هغه مخکې ولې نه دی تللی، نو زما په نظر باندې ګوره د قول او فعل تضاد تر یو حده پورې په سفارتي توګه باندې هغه اکسپټ کیدی شي. خو دا وخت خو کوم چې د TTA کوم قیادت دی هغوی خو بالکل سترګې پټوي. کله چې د مذاکراتو د خبرو اترو په میز باندې کېني نو د هغې خبرې اترې یو شان وي. هغه وایي چې موږ د نړۍ سره تلل غواړو، پاکستان زموږ ورور او دوست ملک دی، د مهربان ملک مو دی، زموږ باندې احسانات دي او چې څنګه کابل ته لا رسېدلي نه نو هغه خلک چې کوم د پاکستان په ضد باندې وي نو د هغې میلمانه که هغه مفتي نورولي وي، که هغه حافظ ګل
عبدالبادر وي کو هغه بشیر زیب وي کو هغه د ای ټي آی عبدالحق ټایپ خلک وي ټول بیا د همدغه ټي ټي آی چې کوم دي د هغې بیا مهاجر ورونه شي او هغې ورته بیا مهاجر وایي ټیرریسټ ورته وایي نو دغه خبره چې پاکستان په نظر کې ده خو چونکې تاسو په علم کې ده چې پاکستان په یو طرف کې د ایران په جنګ کې چې کوم دی یو ډیره مهمه ذمہداري هغه ترسره کولو کوشش کوي ځکه چې د ایران او د امریکې جنګ چې کوم دی هغه صرف دوه هیوادونو په منځ کې نه دی بلکې دا دنیا درېیم عالمي جنګ طرف ته آلموسټ د هغې بالکل هغه طرف ته بوتللې ده نو پاکستان دغه معاملات هم ګوري ورسره زموږ سره په بارډر باندې بل طرف ته چې کوم دی نو د انډیا غوندې یو شوري اثر او یو سرکش قیادت هلته موجود دی د هغې سره زموږ جنګ چې کوم دی هغې وایي چې اپریشن سندور لا ختم نه دی لا هغه د یو کال زړه والی چې کوم دي نو هغې لا دماغ یې ځای ته نه دي راوستي هغه خطر هم زموږ سره موجود ده او بل دا میاشت دوه میاشتې په پاکستان دغه وکتل چونکې لاول د حج مقدس موقع وه په دغه دوران کې چې کوم غټ واقعات شو حالانکې دا یو داسې میاشت وه چې په هغې کې نو په کار چې ترهګرو په موږ باندې داسې حملې کړې په بلوچستان کې به حملې تاسو نوټ کړي په خیبر پختونخوا کې هم تاسو نوټ کړي بیا د اختر موقع وه او زه په ذاتي معلوماتو باندې دا خبره کوم چې دغه دوران کې پاکستان څو وارې چې کوم کمانډران موجود زموږ د پوځي کمانډران او انټیلیجنس چې کوم مشران موجود هغوی وویل چې بس انف از انف او اوس موږ ته ریټالیشن او خپله دفاع چې کوم ده د افغانستان په خلاف هغه په ځای کول پکار دي خو دې کې چې زموږ د فوج او سیاسي کوم مشرانو نو هغوی وویل چې نه دا میاشته مقدمه ده دا میاشت ډېره برکت والا میاشت ده نو په دغه وجه باندې پاکستان هغه اپریشن ریزیوم نه کو اوس تاسو په علم کې دا ده چې د محرم میاشت را روانه ده نو په هغې د هغې هم خپل یو تقدیس دی او یو تقدس دی نو زما په نظر پاکستان ډېر زیات صبر نور نشي کولی خو دا میاشت دوه میاشتې پاکستان نه غواړي چې کوم مذاکرات او کومې خبرې اترې چې د هغې څه نتیجه مخې ته نه راځي ځکه چې د ټي ټي آی او د افغانستان په قول و فعل کې ډېر زیات تضاد دی حسن صاحب نو مذاکراتي عمل دو چې چین اوس هم غواړي دا تاسو چې کومه خبره وکړه زه په خپلو ذاتي معلوماتو په بنیاد باندې دا خبره کوم چې چین ډېر ټینګار کړی او ډېر زور په پاکستان راوستو چې هغې یو بل سیشن د افغانستان سره د ټي ټي آی سره وکړي په پاکستان ورته ووایي چې مونږ لا فلحال د افغانستان د طرف نه د عملي اقداماتو کوم چې لومړي سیشن کې کومې خبرې شوې وې چې په هغې کې خو یو 15% یا 10% په هغې کې څه پرمختګ خو مونږ ولیدو نو مونږ غواړو چې مونږ د هغې سره خبرې اترې وکړو خو که نه هغه صحیح لا حاصل چې ورته په اردو کې وایي کوم د خبرو اترو د عمل همدغه شان صحیح لا حاصل وي نو پاکستان بیا د دویم سیشن کې ځکه دا دونه غټ تعادل راغلی حسن صاحب او خو یو خبره د اسلام آباد او د پنډۍ په حالتونو کې چې کوم کېږي نو دا محرم دا میاشت الله دوی کې چې دا د پاکستان په امن و امان باندې دوی ګزار بیا ونه کړي خو که د افغانستان د سره ځمکې نه زموږ په امن و امان باندې خدای دې نه کړي د محرم په دې مبارکه میاشت کې دا کومه چې مقدسه میاشت ده په دې کې کوم که د افغانستان د طرف نه څه ترهګري وشوه نو ما ته داسې لګي چې د 10 محرم نه پس بیا د اپریشن د افغانستان دننه چې کوم دی یا زموږ په سرحداتو چې کوم دی د هغې ډېر واضحه موږ ته نښې نښانې ښکاري حسن صاحب ډېره مننه رشید بھائی الله مو روغ لره. Thank you very much, sir.